السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو که د ای آی په دور کې تا د خپل ځان د لپاره اقتصادي ګټه ونه کړه او په دې دور کې تا د ای آی سکلز زده نه کړه او په ای آی باندې تا کار شروع نه کړو، نو په هر یو دور کې به ته ناکامه او په هر یو دور کې ته نه د ځان دپاره ګټه کولی شي او نه د بل دپاره ګټه کولی شي. ولې چې ای آی یو داسې دوران دی په کوم دور کې چې تا ته د لږ سکیل ضرورت دی او په دې سکیلز باندې ته د دنیا د ټولو نه غټ کارونه کولی شي. لکه څرنګه چې نن سبا د ټولو نه زیات کارونه په ای آی باندې کیږي او په دې دور کې او راتلونکي دور کې هغه خلک کامیاب دي کوم چې د ای آی سکیلز زده کوي او په ای آی باندې پوهیږي. نو دوستانو په نننۍ ویډیو کې درته د ای آی د ټولو نه اهم او لازمي سیز درخیم چې هغې ته ویل کېږي پرمپټ. دوستانو پرمپټ یو داسې سیز دی چې کله تاسو ویډیوز جوړوئ، سټوریز جوړوئ په ای آی باندې یا تاسو یو پیکچر جوړوئ، د هغه دپاره د ټولو نه اهم سیز پرمپټ دی. اوس که ستاسو پرمپټ برابر وي نو ستاسو ویډیو به ریالسټیک وي، ستاسو د ویډیو هر یو سین به سیم وي. لکه زیاتر ملګري داسې دي چې هغه ویډیو جوړوي خو یو سین یو شاني، په دویم کې کرکټر بل شاني. نو اوس په نننۍ ویډیو کې درته زه ماسټر پرمپټ انجینیرینګ درخیم چې په دې په وجه باندې به که تاسو په لکونو باندې سینز جوړوئ خو ستاسو هر یو سین به بالکل برابر وي، هر یو کرکټر به برابر وي او ستاسو ویډیو به داسې تاسو به دا یقین هم نه راځي چې دا په ای آی جوړه ده که دا کوم قسمه ویډیوګانې دي. لکه څنګه چې خلک د یوټیوب اټومیشن دپاره ویډیوز جوړوي او د هغه دپاره کوم پرمپټ تیاری هغې ته ویلی کېږي ماسټر پرمپټ. نو نن درته پرې درخوایم چې موږ به په خپل موبایل کې په چیټ جی پی ټي باندې په پري طریقه باندې، په پیډ طریقه نه بلکې په پري طریقه باندې به موږ څنګه ماسټر پرمپټ لیکو او دغه ماسټر پرمپټ نه به بیا موږ ویډیوګانې څنګه جوړو. نو زه د موبایل سکرین طرف ته او سټیپ بای سټیپ هر یو سیز درته درخوایم. ویډیو به پوره ګورئ او د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو په چینل باندې نوي یئ نو زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. دې لپاره به د ټولو نه اول تاسو په خپل موبایل کې چیټ جی پی ټي کولاو کړئ. اوس په دې ځای کې دوستانو سیمپل ستاسو په مایند کې چې کم یو سیز دی، لکه تاسو یو سټوري جوړول غواړئ، په کم سیز باندې تاسو سټوري جوړولی شئ. لکه تاسو په سکرین باندې کتلی شئ چې ما په اردو کې یو سټوري جوړه کړله چې میرے مائنڈ میں ایک سٹوری ہے، ایک بچی ٹیچر ہوگی اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیلی روٹین کے بارے میں سکھاتی ہے. کلاس روم ہوگا، جو سارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ چیئر پر بیٹھے ہوں گے اور ساتھ دیوار پر جو چارٹ ہے وہ بھی لگے ہوں گے. لکه څنګه چې زما په ذهن کې دا آیډیا ده چې زه یو داسې سټوري جوړول غواړم او ستاسو په ذهن کې چې کوم قسمه سټوري ده تاسو په پښتو کې هم لیکلی شئ، په اردو کې هم لیکلی شئ او په انګلیش کې هم لیکلی شئ. نو په دې طریقه باندې به تاسو پوره ایکسپلینیشن وکړئ. لکه څنګه چې تاسو ته ما ووایي چې په دیوال باندې چارټس هم لګېدلي دي، چیرز هم دي، سټوډنټان دي او دا ټیچره دا ماشومه چې کوم ده نو دا د خپلو سټوډنټانو ته د ډیلی لایف روټین ښیي او په دې طریقه باندې دا خپل سټوډنټان دغه کوي. نو د هغه نه بعد به زه بیا په ایرو باندې کلیک وکړم. اوس په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې زما چې کوم سټوري ده او زما دپاره چې کومه سټوري ده نو هغه تیاره شوه. په دې ځای کې تاسو خپله سټوري ټوله ای ټو زیډ وګورئ. اوس په دې ځای کې د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې تاسو به هر یو سیز په فوکس سره کوئ. تاسو به خپله سټورۍ کې هم په غور سره ګورئ. په دې ځای کې چې کوم ایررز دي هغه به ترې وباسئ. چونکې ما خپله سټوري وکته نو زما چې کومه سټوري وه نو هغه بالکل پرفیکټ وه. اوس دوستانو په دې ځای کې تاسو یو اهمه غلطي کوئ، تاسو سمپل د دې ځای نه بیا پرمپټ جوړوئ خو دا طریقه کار د دې دپاره بهتر نه دی. که تاسو ماسټر پرمپټ جوړوئ نو د هغه دپاره به تاسو دا قسمه کار نه کوئ. اوس به مونږ یو لاجیکل میتھډ په دې ځای کې استعمالو او په هغې طریقې سره به د دې سټورۍ نه مونږ ماسټر کلاس پرمپټ جوړو او د دې پرمپټ به بیا تاسو ریزلټ په اخره کې وګورئ چې دا به څومره بهترین قسم ویډیوګانې مونږ ته جوړیږي. په دې ځای کې به مونږ د دې خپلې سټورۍ سره یو طریقه کار کوو او په دې طریقه کار باندې به مونږ د دې خپلې سټورۍ نه ماسټر پرمپټ جوړو. څنګه چې ای ټو زیډ مونږ خپله سټوري وکته نو اوس به څه چل وکړو چې د دې لاندې به بیا په انټر باندې مونږ کلیک وکړو. اهم سیز دی چې مونږ به د چیټ جی پی ټي نه په دې ځای کې د دې خپلې سټورۍ مطابق تپوس وکړو چې د دې سټورۍ ډیوریشن به څومره، مطلب چې د دې اوږدوالی به څومره، دا به 1 غنټه 10 منټه به 60 سیکنډ به د دې ډیوریشن به څومره. دویم نمبر کې به مونږ تپوس وکړو چې د دې سټورۍ ټارګیټډ آډینس به کومي، لکه زه خو سټوري جوړوم خو دا به کوم قسمه خلک ګوري. نو په دې ځای کې بیا تا ته چیټ جی پی ټي چې دا به دا قسمه خلک ګوري او د دې سټورۍ به نتیجه اخر صحیح، لکه مطلب دا چې دا به په کم بنیاد باندې دا سټوري جوړیږي، ایموشنل بی، ایجوکیشنل بی، په کم مقصد باندې به جوړیږي. نو د دې ځای کې چې کم دا ستاسو معلومات دي د دې تپوس به ترې وکړي. نو په دې ځای کې اهمه خبره دا ده چې دا تا ته ټارګیټډ آډینس هم ښیي او ورسره ډیوریشن هم وښیي. نو تا ته به په دې ځای کې
کې اندازه لګي چې زما چې کوم پرمپټ دی په دې کې څومره دم دی او دا څومره بهترین دی. نو چې څومره ستا ټارګیټډ آډینس بهتر وي او څومره ستا د سټورۍ چې کوم ریزلټ دی هغه بهتر وي نو دومره به ستا د دغه ویډیو ریزلټ هم بهتر وي. نو اوس تاسو دې ځای کې کتلی شئ چې زما د سټورۍ ډیوریشن هغې ماته وښود چې دا به د 60 سیکنډ نه واخله تر 90 سیکنډ پورې او دا به صرف ایموشنل سینس به په دې کې دا به ایموشن لکه په خلکو کې به ایموشن جذبات پیدا کوي. نو دا زما د سټورۍ چې کوم مارل و هغه ماته وښود. اوس د دې نه بعد به زه ولیکم چې بس مجھے اسی سٹوری کا ایسا پرمپٹ تیار کر کے دو کہ اس کا ہر ایک سین بالکل سیم ہو اور اس کا کریکٹر بھی سیم ہو. بس مجھے ماسٹر پرامپٹ تیار کر کے دے دو او په دې ایرو باندې به زه کلیک وکم نو د دې نه بعد به زما چې کوم ماسټر پرامپټ دی هغه به تیار شي. یاد ساتئ همیشه دپاره به تاسو چې کله هم تاسو پرامپټ تیاروئ نو تاسو به دا قسمه پوره انفارمیشن ورکوئ چې تاسو څومره هم تاسو چیټ جی پی ټي پوره انفارم کوئ نو تاسو ته به دا قسمه بهترین او ماسټر پرامپټ تیار شي. نو اوس تاسو ته په سکرین په نظر راځي چې دا ماسټر پرامپټ دی. کله چې دا ماسټر پرامپټ تاسو کاپی کوئ او په هغه اپلیکیشن یا هغه ویب سایټو کې دا پیسټ کوئ په کوم کې چې د دې پرامپټ نه ویډیوز جوړیږي نو تاسو به بیا د دې کریکټر ته وګورئ تاسو به د دې د ویډیو کوالټۍ ته وګورئ چې دا څومره بهترین او څومره پرفیکټ کوالټۍ کې دا ویډیوګانې جوړیږي. همیشه دپاره چې موږ ویډیوګانې جوړو نو د هغې کریکټر سیم نه وي د هغې ویډیو ریزلټ بالکل ناقص وي. د هغه وجه دا ده چې زموږ چې کوم پرمپټ دی نو هغه سینمیټک نه وي هغه ریالسټک په هغه کې نه وي او د هغه چیټ جی پی ټي د موږ پوره معلومات نه ورکړی نو چیټ جی پی ټي بیا موږ ته ماسټر پرمپټ نه تیاروي. نو د ټولو نه اول به تاسو په دې طریقو باندې سټیپ بای سټیپ هم په د سیمپل طریقه کار دی په دې طریقې باندې به تاسو چیټ جی پی ټي پوره انفارم کوي او د پوره انفارم کېدو نه بعد به بیا تاسو چیټ جی پی ټي تاسو ته دا قسمه پرمپټ درکړي او تاسو د دې قسمه پرمپټ نه بیا ځان له ښکلې ښکلې ویډیوګانې جوړولی شئ. اوس دوستانو په دې ځای کې مونږ د خپل پرمپټ ګورو چې په څومره بهترین طریقې سره زموږ پرمپټ تیار شوی دی. په دې ځای کې تاسو خپل پرمپټ وګورئ تاسو چې په عام لیول کم پرمپټ جوړوئ او په دې طریقه چې تاسو خپل پرمپټ وګورئ د دواړو کمپیریزن وکړئ د ځمکې او د اسمان فرق دی. په دې ځای کې تاله ریویو درکوي ستا په پرمپټ کې اولنی چې کوم دی نو ستا د کریکټر په باره کې تاته ریویو درکوي چې ستا په دې کې به مین چې کوم کریکټر دی نو هغه سر رحمان صاحب دی عمر به 45 سال وي میډیم هایټ به لایټ براون سکین به او چې څومره انفارمیشن د کوم سټوډنټس دي د هغې په باره کې په اخیره کې بیا تاته ستا د ویډیو چې ستا ویډیو به څنګه جوړیږي درته هم په دې ځای کې درښایي چې الټرا ریالسټک سینمیټک ویډیو به سافت ورم لایټینګ به پکې ایموشنل بیکګراوند میوزیک به پکې ایډ وي نیچرل ایکټینګ به پکې بالکل ته به داسې نه وي چې دا ویډیو تیاره شوې ده سموث کیمرا مومنټ به پکې د کیمرې اخوا دېخوا تلل دا به بالکل سموث وي 4K کوالټي کې به او کنسسټنټ کریکټر فیس ان ایوری سینس د ټولو نه اهمه خبره پکې دا ده چې هر یو سینس کې به کریکټر فیس چې کوم مخ دی کریکټر به بالکل سیم وي او دا د ټولو نه اهم سیز هم دا دی چې ستا پرمپټ به هله ماسټر پرمپټ وي چې کله ستا د هر یو سین چې کوم دی نو د دې فیس او کریکټر بالکل سیم وي نو کارټون سټایل نو انیمیشن ریالسټک هیومن ایکسپیرینس بالکل د انسانانو په شان ایکسپیرینس ویډیو به جوړی او بالکل هر یو سین کې به کریکټر بالکل سیم وي نو د دې نه به هر یو آډینس ته چې کوم دپاره ویډیو جوړی یا د چا دپاره دا پرمپټ جوړی نو د هغه به بالکل یقین نه راځي چې دا ویډیو جوړه شوې ده بالکل سینمیټک ماحول وي نو دا قسمه پرمپټونه تاسو جوړولی شئ خپلې ویډیوګانې ته هم جوړولی شئ ورسره دا قسمه پرمپټس تاسو جوړولی شئ خرڅولی هم شئ او ورسره که ستاسو د یوټیوب اټومیشن وي یا تاسو په دې باندې نور قسمه کار کولی شئ نو دا ستاسو دپاره ډېر زیات ضروري دی په چیټ جی پی ټي کې د ټولو نه اهم سیز چې کوم دی نو هغه پرمپټ دی او په پرمپټ کې بیا ماسټر پرمپټ دی نو په نننۍ ویډیو کې مې درته پری اپ کاسټ دا سیز در وښو چې تاسو د اے آی په دور کې هم داسې قسمه پرمپټونه جوړ کړئ داسې قسمه پرمپټونه ویډیوګانې جوړې کړئ اټومیشن چینلې جوړې کړئ شارټ ویډیوګانې جوړوئ تاسو ته زما په چینل باندې هر قسمه طریقې موجود دي که تاسو دا قسمه ویډیوګانې د شارټ دپاره جوړوئ هغه ویډیو هم موجود ده که تاسو بیا د دې پرمپټ نه ویډیو جوړول غواړئ نو هغه طریقه هم زما په چینل باندې موجود ده او که چېرې تاسو یو اس ای دپاره چینل جوړول غواړئ نو هغه هم زما د یوټیوب په چینل باندې موجود ده او د یوټیوب اټومیشن فول کورس دپاره چې کوم ویډیو ده نو هغه هم زما په چینل باندې موجود ده